لتا نالوگئی شم لتا میکڑی زار استاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا ویناته سیدستاړی مزل قدم برابر میکڑی تا پهلار لتا الحمدلله والصلاة علی اهلها ما بعد. ورور دا پوښتنه کړې ده چې سړی فکر نه وي او کافر ته ورور وایي، نو دا دې حکم څه دی؟ یا دې ګناه ده اوس په دې باندې جزا شته او که نه؟ دې ورور په جواب کې باید وایم چې نه، په غلطۍ کې په دې باندې څه ګناه نشته. البته کافر ته دوست ویله او هغې ته میلمه ویل، لکه دا موجوده د حکومت خلک چې ورته وایي دوستای خارجي هایمه، نو دا لوی جرم دی، عظیم جرم دی، ځکه چې قرآن کریم وایي چې بدترین او سختترین دښمنان د تاسې کافران دي. کافران د الله هم دښمنان دي، د نبی صلی الله علیه وسلم هم دښمنان دي، د مسلمانانو هم دښمنان دي. نو هغې ته قصدن دوست ویله یا ورور ویله دا ګناه لري او دا غلط کار دی، او په صحوه کې چې تا د مسلمان ګمان پې کړی ورته ویلی دي، بیا په دې باندې څه مشکل نشته دی. افسوس په حال د هغې غلامانو چې ځانو ته مسلمانان هم وایي او په دغې حکومت کې پراته دي، امریکایانو پښې ورمچوي، امریکایانو ته مخ ته تښتي او همدارنګه د امریکایانو ترجماني کوي، هغې ته لاس ورمینځي، هغې ته چاپلوسي کوي. او همدارنګه افسوس په حال د هغې ملایانو چې د جامع ازهر نه فارغ دي او د امریکا راغلو امریکایانو متجاوزینو ته مستامنین او ملمانه وایي. د داسې حال نه دی الله تعالی سړی وساتي. مسلمان باید د کافر نه پوره نفرت ولري. عبدالله ابن مبارک وایي که د چا لاس کافر ته ور ولګېدله وي لاس به مینځي. عبدالله ابن مبارک لوی محدث د دنیا او بزرګ دی، ځکه دی وایي چې قرآن وایي چې انما المشرکون نجس، مشرکان مردار دي. د صحابه به چې جامې ور ولګېدلې جامې به یې مینځلې. اوس زموږ او تاسو مسلمانان علماو ته غلامان وایي او دوی چې دا د شپږ څلوېښتو کفري ممالکو غلامان دي. داسې غلامان چې دریشۍ هم دوی ورکوي، ډوډۍ هم هغه ورکوي، معاشونه هم هغه ورکوي، وسلې هم هغه ورکوي، او دوی ځانو ته حر وایي او کافران ته دوستان، علماو ته دښمنان وایي. افسوس د داسې خلکو په حال باندې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انتظار چې ستا درته راسي دستاړی مزل قدم برابر میکړې تا په